وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف زما عزتمند مشرانو او ګرانو وروڼو او دوستانو، د دې آیات تفسیر درته ما دوه جمعې مخکې شروع کړو. دې آیتونو کې خدای پاک فرمایي ویسألونک عن الخمر والمیسر، دا مسلمانان تا نه تپوس کوي د شراب او د جوارې په باره کې. دا هغه زمانه وه چې شراب خالص نه بند او جواري نه وو. بیا وروسته صح حکم راغی، نو خدای پاک اشارتا وویل چې دا به حرامېږي په مستقبل. نو خدای وایي قل فیهما اسم کبیر، دې دواړو کې لویه ګناه ده، لوی ضرر دی پکې، لوی نقصان دی پکې، ومنافع للناس او د بعضو خلقو فیدین دی پکې، هو اسمهما اکبر من نفعهما، گناه او ضرر زیات دی د فیدې. شرابو کې دا فیدې چې څوک شراب خرڅوي هغه خو پیسې وګټي، د انګور والا باغ خرڅ شي پکې، د انځرانو والا پکې انځران خرڅ شي، د غنمو او د اوربشو والا پکې غنم او اوربشې خرڅ شي، د ګنو والا پکې ګني خرڅ شي، د خجور والا پکې خجورې خرڅ شي، د دکان والا ته کرۍ میلو شي، خو ضرر یې ډېر زیات دی. شراب د دې څیزونو نه جوړېږي، د انګورو نه، د خجورو نه، د انځرو نه، د غنمو نه، د اوربشو نه، د ګنو نه. نو خدای وایي فایده هم پکې شته، د بعض خلقو خو ضرر او نقصان زیات. جواری کې څوک جواري چې وګټي د هغه خو فایده ده پکې، خو دا معاشره خرابوي، ضرر یې زیات دی. د شرابو څه ضرر دی؟ ټول جهان د دې قایل دی چې شراب ډېر بېکاره شوی دی، نقصاني. د انسان دی قیمتي شي چې په انسان کې دی هغه عقل دی، او شراب عقل ختموي. شرابي سړی چې شراب وڅښي دغه وخت کې دی په ځان نه پوهېږي، که په ښځه ورغی، که په لور ورغی، که په خور ورغی، که په مور ورغی، که په څاروي ورغی، شهوت یې راپورته. د دې خپل وطن د بعضې خلقو ما اورېدلي، زه یې ورته نوم نه علم، چې د شرابو په وخت کې په لوریانو ورغلي او د شراب په وخت کې خپلو خویندو سره بدکاري کړې، او چې ښځې هم شراب چې دوی هم څښي، ټول به یو بل سره په بدکارۍ ارام شي، نه پوهېږي، سترګې یې تکې سرې، عقل یې کار نه کوي. د هغې نه علاوه که هغه عقل یې بیا راشي، هم عقل یې پوره کموي، نقصاني بیماری پیدا کړي.
امریکې سن 35 کې شراب بند کړل، خو دومره خلک عادت و چې بندولی نه شو، نو مجبورن یې بیا پرېښود. شرابو په ځای نور نشاور څیزونه چې پیدا شو، چرس او پوډر. ما اورېدلي د پوډر یو جدا شکل ترقي یافته راغی چې هغه د پوډرو نه هم زیات خطرناک. دا د نشي څیزونه چې خدای حرام کړي دي، خو په دې حرام کړي دي چې دې کې زموږ نقصان ضرر. میوه را باندې نه بندئ، غوښه را باندې حلاله غوښه نه بندئ، خوراک چاک نه بندئ، دغه را باندې بندئ. پیدا کړی د امتحان لپاره دی، د عبرت دیواله. جوارګر سړی همیشه هغه محنت نه کوي، هغه لاس پښو کار نه کوي، په بنګله کې ناست دی، څنګه به د چا نه پیسې پیدا کړي. هغه د بل په غم کې خپله خوشحالي ګڼي، بلا عوض ورته بغیر محنت ورته پیسې ملوي، او د بل سړي نه بلا عوض پیسې لاړې شي. جوارګر سړي کې همدردي نه، جوارګر سړي کې انسانیت ته پاتې کېږي. جوارګر سړی بې اندازې حریص او لالچي وي، آخر کې دین تباه کېږي. بل جوارګر چې د ده نه مال لاړ شي چا نه، هغه د سره نفرت او بغض کوي چې تا څنګه دې ظالم زما نه پیسې وګټلې، او دومره په جوش کې راشي چې بیا بړستن یې په دو کې ږدي چې دا ځل بیا ګټم، او تولیان یې ږدي پکې، او پاوڼۍ او بالښتونه، او حتی کې چې ښځه هم پکې بیلي، لکه دې په دغه کې څه کېږي. زمون 400 کې ما ته داسې جوارګر معلومات وکړلې چې ښځې بیللې دي څو ځله په جوش کې راشي. نو جواري معاشره خرابوي، جواري اخلاق خرابوي. دا دې بینکونو کې چې کوم مستا د انعامونو اعلانات کوي، حبیب بن کروڑپتی راتوں رات کروڑپتی بنی، زی فضے بینری لگولی، او مسلم کمرشل بینک والا مالا مال کی، او یونائٹڈ بینک والا زرداری که زر آوری که زرمان کی، دا ټول د سود او دا جواره قسمونه، دا معاشره خرابوي. هر سړی په دې لالچ کې چې پیسې چېرته پیدا کړي چې پکې روزي شته، دوی هغه سود چې تقسیموي، دا تقسیم په ځای یو سړي ته ورکړي، نو نوم یې وله انعام کېښود. پیسې داخله کړه، په یو شپه کې به دومره انعام درته ملو شي. هلکه انعام خو په یو عمل او محنت او په کارنامه کېږي، په پیسو پیسې اخیستل دې ته انعام نه وایي. د کشمیر فتح کنه انعام به درته ملو شي، څومره دې ځمکې ډیلې فتح که، یو ساینسي ایجاد وکړه، نو دا د پیسو دا خطرناکې منصوبې دي. دا ټول قوم په سود کې په جوارۍ کې مبتلا کول غواړي. هغه اخلاقي همدردي د خدای په نوم ورکړه، د خپل رشتهدار د فقیر سره امداد کول، دا جذبه د انسان نه ختموي. پیسې جمع کړه، د یو نه لس بشي، د لس نه به سل شي، د سل نه به کروڑ شي، راتو رات کروڑپتی بنیږي. خیالي خبرې د شیطانانو، د یهودو، د عیسایانو د مکر او د فکر تدبیرونه دي چې مسلمانان کار کوي. دې کې ډېر داسې بینکونه چې دیواله شي او تختی. مخکې یو بینک راغلی پاکستان، او داسې شیطانانو چې په اوچتو کرایانو باندې بلډینګونه ویشت، او چې څوک به ملازمان کوډ هغه ته به یې په خپلو دوستانو دومره پیسې داخلې کړه، نو ته به جنرال منیجر شي،
او ته به اکاونټ افسر چې ته به داسې خلقو په دوستانو پیسې داخلي کې ته نوکری راته او داسې ټګانو چې شروع به په ملیانو ټوله افتتاحي تقریب ما نه یو ځل راغلی زه چې ورته ما نه زه د بینک افتتاح له نه ده هغه ټولو خپې وکړلې نه څه شو هلکه هغه بینکونه دومره لوی کاروبار د خیبر نه کراچۍ پورې کېږي سړي جوړېږي د خلقو دولتونه پیسې ووایي مهران بینک ټول دیواله شو خلک یې غر کړل دغه شان دا چراتو خوراک کروڑپتی بلیږي او مالامال سکین دا مسلمانان تمدن غواړي د دې اخلاق د بینکونو نظام دا جوړ کړی یهودیانو داسې شیطان قوم د مکه چې پیسه ستا نه ګټې هغه تولید ته پیسه کېده ته پیسه کېده ته پیسه کېده چې چاله په قرض تعالی به 100% درکوي قرضدار نه 14% دی ګټې هغوی ته پاتې کېږي علامہ اقبال وای این بنو کی فکر چالا کیه ہو نور حق سینه آدم رغو د بینکونو نظام دا د یهودو د مکاره چالا کړه ټیک ته دی کې بغیر سود کاروبار مضاربت وي شراکت وي پیسې کېده ګټه او تاوان به شریک مخکې نه چې شرح ده منافع مقرر شي چې دومره فیصد بستی مقدار معلوم دی نو دا سود دی او که نسبت معلومی مقدار نی معلوم نو دا سود نه دی هلکه پیسې به در کوم کاروبار پې کوه نیمه ګټه ستا نیمه زما دا روان پیسې ستا یوه زما دا روان نسبت معلوم شو مقدار نه دی معلوم چې هغه پیسې به څومره راځي او چې ته مخکې ورته مقدار معلوم چاله 1 لاک روپۍ ورکړي چې ماله په میاشت کې 50 روپۍ راکوه دا سود دی او که دا ورته کاروبار پې کوه لسمه حصه ماله راکوه 9 حصې ستا نو دا سود نه دی چاله ځمکه ورکړي په غنمو چې غنم پکې کره ماله 10 منه غنم راکوه نو دا سود دی او چې دا ورته غنم پکې کره نیمه ستا نیمه زما 2 حصې ستا 3 زما نو دې ته نسبت وایي که تاوان وشو خو د دواړو طرفو به تاواني او که ګټې د دواړو طرفو به ګټې او چې ته مقدار معلوم کې نو کېدای شي چې هغه یو پیسه هم نه ګټلی خو تاله به خامخا هغه 10 روپۍ درکوي هغه عاجز دې تباه کړه په نسبت کې نقصان دواړو ته فایده هم دواړو ته په مقدار کې خطره ده نو شریعت د خطرې څیزونه یو مسلمان مال بې وجې لاړ شي دی بند کړی دی شرطونه بند دي هلکه که ته وګټله زه به پیسې درکړم او که ما وګټله ته به راکړې دا ټول جواري ده د هلکانو دا غوزان ټول په ګټه او تاوان دا جواري ده د لرګو کاروبار کو د ګرګو پخوا به هلکانو دا ټول د جوارۍ قسمونه دي لاټري ټوله د جوارۍ قسمونه کراچۍ ایرپورټ نه چې روزي موټر ولاړ دی 5 روپۍ کې موټر وکړه دی دی لیکلي هر سړی وي یاره 5 روپۍ څه شي دی یا 10 روپۍ یا 100 روپۍ 100 روپۍ کې عوض میں ټوټا موټر کا نو خلک دغه علی رسیدونه ما خورو کې دي یو سړی دا نورو 100 روپۍ په څه کاته کې لاړ نو دا جواري ده که د چاره وختم آرام دی ځکه په 100 روپۍ خو موټر نه کېږي دې موټر کې تا سره دا ټول د 100 واله شریک دي او مالک د موټر ته ډېرې پیسې میلو شي ځکه هغه د 15 لکو موټر یې هغه په 10 لکه کې خرڅ نو چونکې هغه سل نقصان نو خلک یې دومره ډېر نه محسوسوي یعنې سلم تاوان دی دا بانډونه چې راوځي او په هغې نام راځي دا سود دی ګوره حرام دی بینک کې بغیر د خاص مجبورۍ نه پیسې کېښودل ښه کار نه انسان یې د خپل مال تحفظ نشي کولی د غلو د ډاکوانو یاره نو بینک کې دې کېږي او هغې نه دې هغه پیسې راوالي چې پرې راغلی چاله دې ورکړي
فقیرانو له ورکی یو ادارې له ورکی فقې ته دې نه پرېږدي خو په دې نیت کې نه ږدي چې زه پرې سود راړم په دې نیت کې ږدي چې د مال تحفظ زه پرې ټول غواړم نو د جوارۍ او د سود دا معاشره خرابوي دا تباهي راغلې دا نقصان دی دا څیزونه خدای بندوي بعض څیزونه سړي ته ګټه ښکاري خو وروسته ته د غم نه نه یې خبر خدای پاک ورې نیکانو له مال و دولت ورکوي بدانو له هم ورکوي ډېر خلک وایي چې دا سخت مجرم دی ګناهګار دی ولې دا پیسې راځي نو څه خبرې چې خدای پاک په څه حکمت ورکوي نیک لی ورکوي هغه نه خوشحالی بد لی ورکوي هغه نه خفه هغه پې ورکوي دا دواړه بیانونه قرآن شریف کې دي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون چې دوی د خدای احکام پرېښودل نو خدای وایي د رزق دروازې مې ورته کولو کړې نعمتونه مې ترې رابرسېره کړل نو چې ښه په دې نعمتونو مالامال شو نو ناڅاپه مې ونیول دی د خلاصېدو درکې او د نیکانو په باره کې وایي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب برکات من السماء والارض چې دا مسلمانان نیکي اختیاره کړي ایمان نو زه به پرې د برکتونو دروازې کولو کړم د اسمان او د ځمکو مال به یې زیات کړم که مال یې زیات نه وي هغې کې به اطمینان وي دته خوشحالي به نو خدای نیک لم دولت ورکوي بد له هم ورکوي بد پې نیسي او نیک باندې احسان موږ هم وخت د دې داسې مثال ویلی طوطي دی او منګک دی طوطي په پنجره کې هغه ته مالک میوه ږدي دانې ورته اچوي اوبه ورته ږدي د هغه نه خوشحاله او چې څومره خوري نو ورکوي او مږې ته خلک په پنجره کې غوښه ږدي او الوګان ورته کېږي ټیپر ورته کېږي نو نعمت خو دواړو ته پروت دی خو یو ناراضي دی دا بل پې نیول پروت چې دې منګک کاکا ته څوک ده ووایي چې دې پنجره کې دا سیز غوښه ده او الوګان دی او ټیپر دی بر دې ته مه نږدې کېږه که ورنږدې شي دروازې به در باندې بندې شي د هر طرف او بیا به هلکان راشي او په سیخونو به دې ووایي او بیا به در باندې ګرمې اوبه واچي او بیا به دې د دې نه ډېران ته وغورځوي او یو پیشو به راشي هغه به دې وخوري نو دا منګک دې خواخوا دې خوا ګوري چېرې زه خو نه هلکان وینم نه د چا په لاس کې سنډې شته نه دروازې بندېدلو ته خبره شته نه ګرمې اوبه شته او نه دلته پیشو شته بیا پې ورځي بیا ورته وایي مه ورځه ګورئ اخر چې ورشي ماغه خبره شي دروازې پې ټولې بندې شي او هلکان نشي او په سیخونو ووایي او ګرمې اوبه پې واچي چې تښتي نه مړ شي نو بیا وغورځوي په ډېران او پیشو راځي که بیا سل ځله دې چغې وایي چې دا خصوص پیشم زما د توبه دې دنیا کې دغه شان خدای پاک نیک لم دولت ورکوي چې چا په حلاله طریقه ګټلي خدای حق یې پکې پوره کړي صدقې پکې کړي د خدای نعمت یې ګڼلي هغه ته نور هم ملو شي او چې چا په حرامو ګټلي په ناجایزو په پوډرو په چرسو د بینکونو په کاروبار په کروڑپتی بني په دغه نو دته به یو ځل دروازې بندې شي هغه دروازه د مرګ دروازه بیا به چغې وایي ربنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر
وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. دی به خدای هر څه ولیدل اوس په سترګو واورېدل، اوس هم پرېږده چې دنیا ته واپس شو، زمونږ د توبه خدای پاک به ورته یې نه دروازې بندې کړې. مرګ نه پس چاته اجازت نشته د راتلو هغه نعمتونه. خدای پاک وایي افحسبتم من نمدهم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ستاسو دا خیال دی چې زه ډېرو خلقو له مال و دولت ورکوم، دا ورسره زه احسان کوم؟ نه. ایحسبون انما نمدهم من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. زامن ورکم، دولت ورکم، دا ورسره څه احسان کول غواړم؟ نه، دا نه پوهېږي. دا پېزه نور امتحان راولو. نو ګورې دې ته خوشحاله نه شې چې په بانک باندې انعام راووت، دې ته خوشحاله نه شې چې راتو رات کروڑپتی بني مالامال سکیم. دا ټول حرام سود ناجایزه طریقې دي. دا معاشره خرابوي، ژوند به درله خراب شي، سل بلاګانې مصیبتونه به در باندې راشي. خدای پاک دې کې موږ وساتي. نو خدای وایي په جواهرو په شرابو کې د چا پیدې خو هم وي، خو ضرر یې ډېر دی. او چې کوم څیز کې ضرر وي شریعت هغه بند دی. د پیدې نه شي نه خالي کې مار کې هم فایده ده او لړم کې هم فایده ده. اوس مار او لړم ځان له نه ساتي. که دا ماران لړمانان نه وي نو زهري ګیس دی په دې ځمکه، دا انسان به ختمېدی. دا ماران لړمانان دا مچې او ډمبرې دا زهري ګیس ته دې فضا نه راکاږي. دا د هغوی غذا ده، ته پرې محفوظ یې. یو لړم هغه د ګردې د درد علاج دی. د دې کشته تاسو حکیمانو نه تپوس وکړئ، کشته یا ماجون یا اقرب ورته وایي، د لړم ماجون. د ګردو د کاڼو دا ګرده کې چې کاڼو شي دوی وباسي. د مار پوستکي، د مار څرمن، د مار واز ته په ډېرو څیزونو کې علاج. د زمري واز دا یو مشهور مرض علاج دی چې سړي اندامونه سستي بېکاره وي، هغه واز به استعمالوي. د میلو واز نو د هر شیز کې فواید شته چې خدای دنیا کې پیدا کړي دي، خو ضرر جانبي وي او د عبرت دپاره یې پیدا کړي. د ضرر جانب چې غالبي نو شریعت یې بندوي. د شرابو کې خو به د چا فایدې د چا کور خو به آباد شي، په جوارۍ کې خو به یو کس نیم بنګله جوړه کړي، خو د سلو بنګلې به روانېږي. بیا خدای وایي ویسألونک ماذا ینفقون. صحابه و کرامو به چې د صدقاتو دا فضایل او ثوابونه واورېدل، چا به وایي ټول باغ خیرات کوم، چا به وایي ټول مال خیرات کوم، چا به وایي هر څه د خدای په نوم ورکوم. نو خدای پاک ته دی د حضور پاک نه تپوس کړي چې صاحب څومره اجازت دی د ورکولو. او آیات راغی قل العفو، د ضرورت نه زیات کې به ورکوئ، چې کوم څیز ته په خپله محتاج یې هغه به چاله نه ورکوي. یعنې دا هغه آخري حد دی د اجازت. قل العفو. حضور پاک له یو سړی راغی، سره زر ورسره و داسې غوڼ وی صاحب دا ټول عمر کې ما جمع کړي دي، د دې نه علاوه را سره یې شي نشته. دعوا نه د خدای په لار کې د جهاد په سلسله کې حضور پاک یې مخ واړه، بل طرف نه راغی، چې مخ واړه. چې درېیم ځل یې ورکړه ویې غېسته و ویې ویشته پرې په بد یې واله. سهله به د خلقو ته لاسونه نیولي چې ماله راکړې ماله راکړې. او حکم یې وکړو لا صدقة الا عن ظهر غنا. هغه صدقه خدای نه قبلوي چې رستو ته محتاج پاتې بیا د خلقو نه سوال کوي. صدقه ثواب دی او د سوال نه ځان بچ کول واجب دي. هغه خیرات شریعت ته کوي چې بیا ته محتاج. نو د ضرور قل العفو ټیک تپا د اشخاص داسې چې د هغې په ایمان یې یقین وي، که دې هر څه دغه کې دې سوال نه کوي. لکه ابوبکر صدیق د تبوک د جنګ په موقع کې هغه هر څه راوړل، د هغه هر څه قیمت به 4 روپۍ کټ کې کور کې کټ وپړسته نو چولۍ 100 روپۍ څنګه نه وه هغه یې راوړل.
دیکھو دے سپر خلق پیدا خدے و دا رسول محمد عمر سے بار سے نگرول حضرت عثمان سے دریس و خان دا کتو سارا او دا ضروریات سارا او 1000 اشرفه دور پاک دا اندازے خوشحالا دا اشرفه دا سکولے یو بغرده دا ایک عثمان دا دین پس دا فرضن علاوہ نفل اس عبادتوں کی نو جنت والا واجب شده مالدار خسخی خدا سے سخاوت شریعت نفخائی چتدار سنظام لے آمائی تسلورے میں فارد آیات کے نازل شلن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون آگے پورا دنے کے مقام نشے حاصلو لے چی دزرو دا ملی سیزم دخلے پنمی ورکڑے یو صحابی دے ابو طلحہ ویسے مدینہ کی مسیح نبوی کی مخی تدا باغ کے دے دیروحا دازل اخدے پنم محبت دور پاک اتانا آکی مخی بارو اس دن نراغل دے مسیح نبوی بے دن کی نخپی جوڑا کڑے وچی دلتا دیروحاو خدا کمکن خلقی دے اندونیشیا و ملیشیا دی بطل پاک دے دے سیدلا گولا اگر نخی ہم ختم شریعت په دین کې رواج نه خوښوي خدای پاک وایي وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبصل نفس مما کسبت کم قوم کې دا جلوسونه شروع شي عرس شریف شروع شي وی په کړه رواني او ټلویزیون ورته ولاړ یو تصویرونه لري عادي پکې خپل پټکی او ګيري سرګندوي دین رواج جوړ شي او رواج حقیقت د دین پټای صحابه کرام تابعین رواجی خبرې نه کړې هغه پیغمبر علیه السلام طریقو ته اعمال ته کتل چې کوم شي نه رواج جوړ شي رواج دین بدل نو صحابه کرام کې سخاوت او هغه مرده کو چې څومره د ضرورت نه زیات چې په خپل سړی محتاج کیږي شریعت هغه بندي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تاسو فکر کوئ د دنیا او د آخرت په معاملو کې او د خدای د راضي کولو او د ناراضي کولو خبرو ته خیال خدای دې موږ له عمل توفیق راکړي